دا مزدور طبقه چې دا ډېره خرابه طبقه ده. نو د چا چې چا سره واسطه رااله نو بس حقه سړی خراب دی. نو مزدور چې دی نو هغه نه به لاس سر ټکې. ما ته بل ورځ یو مشر وي مزدور الله سي دور وی دا د خدای نه لري. نو چې د غریب دا حال دی، د مزدور کار دا حال دی چې د الله نه لري دی، دی چا سره احسان نه کوي، دی ښېګړه نه کوي، دی زیاتې کوي، ظلم کوي چې چا سره مزدوري کوي. نو چې زمونږ د اعلی نه تر ادنا پورې دا حال دی، نو موږ به څه ښه شو، موږ به څه ترقي وکړو او موږ به څه ژوند تیر کړو. ژوند نشته، هسې بس یو ساده راکې غړېږي او بوتان دي تاویږي را تاویږي، ګرځو را ګرځو. قرآن مجید مونږ ته وایي، الله مونږ ته وایي ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اهل ته خپل امانتونه ورسوئ، هر چا ته خپل حق ورسوه، د چا حق خورمه. الله هغه خلکو سره مینه کوي څوک چې پردی امانت خلکو ته رسوي او خیانت نه کوي. ان الله لا يحب الخائنین، خیانتګر د خدای پاک خوښ نه دي. دا د خدای پاک مبغوض بندگان دي څوک چې خیانت کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له، د ده سره ایمان شته نه. دا یعنی د مسلمان کار نه دی. د ایماندار چې ځان ته وایي او مسلمان ځان ته وایي، د خدای بنده ځان ته وایي، د پیغمبر امتی ځان ته وایي، هغه کرپشن نه کوي، هغه غلا نه کوي، هغه خیانت نه کوي. مونږه وعیدونه ګورو. ما تیر هفتم تقریبا دا خبره کړې وه چې کوم سړي خېټې ته یوه نوڼۍ لاړه حرامه، د ده دعا نه قبلیږي، د ده څلوېښت ورځې مونځ نه قبلیږي، د ده په کور کې به برکت نه وي، د ده په بچو کې به برکت نه وي، د ده په ژوند کې به برکت نه وي. دا وګورئ دا څومره مونږه باندې دا دنیا را تنګه شوې ده. اوس که په کرپشن باندې، په رشوت باندې، په خیانت باندې مونږه مړېدې او مونږ ته سهولت میلاوېده چې یاره دې سره به زما ژوند ښه شي، په کار چې زمونږ ژوند ښه شوی وي. نو زمونږ ژوند خو ښه نه شو، ورځ تر ورځه مونږه بدترۍ طرف ته روان یو. او یوازې دا د پاکستان مسله نه ده، ټوله دنیا دې کرپشن رانیولې ده، چېرته لږ او چېرته ډېر. خو بیا زمونږ پاکستان، مونږ د خپل ملک غم جاړو چې یاره زمونږ دې ملک کې دا شی ختم شي، دا یو ناسور دی او دې زمونږ ژوند لنډ تنګ کړی دی. نو مونږ دا وایو چې یاره زمونږ دې ملک کې الله ښه فضا قایمه کړي او دا سیس ختم شي. د دې دپاره حکومتي سطح باندې هم لګیا دي، کوششونه کوي حکومت او قانون هم جوړوي. اگر چې په قانون عمل نه کیږي، دا هغه عمل دپاره هم خپلې ادارې دي، هغوی له هم پکار دي چې په دې باندې عمل وکړي او د دې ناسور نه مونږ خلاص شو. که خلاص نه شو نو چې څه حده پورې خو کم شو چې زمونږ حالت لږ شانتې ښه شي. ورځ تر ورځه اوس که مونږ نور مخکې لاړو نو څه به رانه جوړېږي، اخر د دې ملک به څه جوړېږي، زمونږ به څه جوړېږي. په دې هوښیارانو په دې کتابونو کې لیکلي دي، وایي تاسو په هغه ښار کې اوسېږئ چې هلته یو درې خبرې وي، هغې کې اوسېږئ، او چې دا خبرې پکې نه وي نو هلته مه اوسېږئ. نو یوې دا لیکلې ده، وایي چې حکمران با اختیاره وي، داسې ښار ته لاړ شه، داسې وطن ته لاړ شه، هغې کې اوسېږه چې حکمران پکې با اختیاره وي. چې کوم ځای کې حکمران با اختیاره نه دی، ښار یې ناپرسان دی چې سیده سره وکړل، خر او ټټو به برابرې وي. اوس غټه مسله زمونږ دغه هم ده. وګورئ ورته چې زمونږ حکمران طبقه چې ده هغه با اختیاره نه ده، د چا په لاسو کې لوبي. چېرته خدای خبر چې مونږ باندې کوم افت لګېدلی دی چې زمونږ حکمرانان با اختیاره نه دي. دویمه چې وایي قاضي عادل وي، نو زمونږ عدالتونه هم د دغې نه خالي دي، د انصاف نه خالي دي، عدل نشته، انصاف نشته. او درېمې لیکلي دي چې په هغه وطن کې، په هغه ښار کې، هغه ځای کې چې ته اوسېدو لځې چې هلته حاذق او هوښیار حکیمان وي، یعنې ډاکټران وي. اوس الحمدلله په ډاکټرانو خو مونږ ګټلې ده، په قابلیت هم ګټلې ده، خو چونکې هغې سره د انساني همدردۍ کمې دي،
هلته انساني همدردي نشته او د دې تعلق خو انسان سره دی، جسم سره دی. اوس چې زما سره د چا همدردي نشته نو که هغه ډېر هم قابل شو نو هغه خو ما سره احسان نه کوي، یا خو ما سره به ظلم کوي. نو زما علاج خو به وکړي، خو بل طرف ته به زما وینه وسکي، نو دغه طرف نه مونږ بیا خراب یو. او څلورم یې لیکلي دي وایي چې هلته روان جاري نهر بیږي، چې کوم ځای کې اوبه نه بیږي او نهر جاري پکې نه وي هلته مه اوسېږي. او د هغې فایده دغه ده چې هغه ملک زراعت وي، هلته کرونده وي. نو کوم ملک چې زراعت او کرونده وي نو هغه ملک ته اوسېدو وي، هلته ترقي راځي. نو هسې وایم چې دا څلور خبرې د علماو لیکلي دي کتابونو کې چې داسې ښار ته لاړ شئ. نو د دغې ټولو خبرو نه مونږ خالي یو. نو مونږ ورځ تر ورځه په زوال روان یو او د ملک نه ښار ناپرسان جوړ شوی دی، هېڅ تپوس پکې نشته. که په غټه کورسۍ ناست دی هغه هم چې دی نو راګیر دی، او که په وړه کورسۍ ناست دی او یا لاندې لاړ شي یو مزدورکار او چابلي فروش دی او یو دوکاندار دی، ټول دغه مصیبت کې اخته دي. ژوند دی لنډ تنګ دی. نو د هغه ژوند لنډ تنګوالي وجه دا ده چې مونږ کې امانتداري نشته. په کار چې امانتداري د حکمران نه راواخله تر لاندې مزدوره پورې. دا اوس هم په دې لاره مونږ راتلو نو باسطه دا قیسه وکړه چې یاره دا مزدور طبقه چې دا ډېره خرابه طبقه ده. نو د چا چې چا سره واسطه راغله نو بس حقه سړی خراب دی. نو مزدور چې دی نو هغه نه به لاس ورټکې. ما ته بل ورځ یو مشر وي مزدور الله سي دور، وی دا د خدای نه لري. نو چې د غریب دا حال دی، د مزدور کار دا حال دی چې د الله نه لري دی، دی چا سره احسان نه کوي، دی ښېګړه نه کوي، دی زیاتې کوي، ظلم کوي چې چا سره مزدوري کوي. نو چې زمونږ د اعلی نه تر ادنا پورې دا حال دی نو مونږ به څه ښه شو، مونږ به څه ترقي وکړو او مونږ به څه ژوند تیر کړو. ژوند نشته، هسې بس یو ساده راکې غړېږي او بوتان دي تاویږي را تاویږي، ګرځو را ګرځو. امانتداري حکمران لم پکار دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه کې یو حدبه ابن فرقه د آذربایجان حاکم یې کوي، ته لاړ شه آذربایجان ته لاړ شه، هلته ته د هغه ځای ګورنر یې. هغه ترقیات یافته ملکونه وو. چې هلته لاړل نو هغه د حضرت عمر د خوشحالولو دپاره هغه علاقه کې یو حلوا وخوړه، نو هغه ډېره مزېداره وه، سوچه قجورو حلوا په سوچو غوړو کې. نو هغه د هغه ځای نه ډېر یو مزېدار ګفت تیار کړ چې دا حضرت عمر ته امیر المؤمنین ته یوسم خوشحاله بشي. ځکه مدینه منوره کې سو او نه دوی د عیش عشرت کو، ډېر یو دوه درې کسان یې ورسره جرګه کې راولېږل او هغه ګفټ یې راوړه مدینې منورې ته. حضرت عمر ته یې مخې ته کېښود. حضرت عمر ته یې داسې لږه شانتې راواغېسته، ویې څکله. ډېر دا خو ډېره مزېداره ده. تپوس یې ترې وکړه د هغه کسانو نه، وی دا د آذربایجان ټول خلک دا حلوا خوري، د هر چا ته میلاویږي هلته. هغوی ورته ویل نه جي دا خو د لویو خلکو خوراک دی، دا خو د بادشاهانو د وزیرانو د مالدارو خلکو. خو عام خلک یې نه خوري. وی نه عام خلک دا چېرته خوړی شي. وی عمر هغه څیز نه خوري چې هغه عوام نه خوري. زما عوام چې کوم څیز خوري زه به هغه خورم. هغه یې ورته واپس کړه او تنبیه یې ورکړه، ورته ویې سم شه او که سم نه شوې نو زه به دې سم کړم. عمر بیا خلک په لخته سموي. نو هسې وایم چې زموږ حکمرانانو کې درد دل خاوندان پیدا شي نو هله به چې دی نو مونږه ځای له راشو. او که نه زمونږ حکمرانان په خپله کرپشن کوي، په خپله خیانتګر وي. قوم چرم خیانتګر نشي کېدی، لاندې طبقه چرم سمیږي نه، ځکه په قانون عمل نه کېږي. بیا قانون خو شته، آئین شته، قانون شته، خو عمل نشته. نو امانتداري که مونږ ټولو کې پیدا شوه زمونږ ژوند به ډېر د خوشحالو شي، د امن بشي، د عافیت بشي. مونږ به د ژوند نه خوند واخلو. او که نه امانتداري راکې نه وي نو بس بیا زمونږ ژوند دا به ورځ تر ورځه دا چې مونږ کوم طرف ته روان یو
نو دا به همدقسې یو غټه کنده ده، هغې ته به مونږ ورپروزو، زمونږ د خوشحالۍ مخ به مونږ ونه ګورو. الله دې مونږ کې ایمانداري پیدا کړي. امین. ډېره زیاته مننه